د دې ټیک د خپرونې درنو مینوالو سلامونه مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسې پوهیږئ چې موږ د دې ټیک په خپرونه کې ډېر جالب او په زړه پورې معلومات او توکي تاسو ته وړاندې کوو. دا دی نجمنې سره سم نن درته ډېر په زړه پورې معلومات لرم. هیله ده چې تاسې ټول د ژوند په چارو کې ترې ګټه او کار واخلئ. کله مو فکر کړی چې یوازې سفر وکړئ او په یو ورکوټي موټر کې سفر وکړئ؟ داسې یو موټر چې په برېښنا سره چارج شي او د تیلو اخیستل لپاره هیڅ اړتیا ونه وي. که مو فکر کړی وي چې دا کار ناشونی دی، نه، دا کار کیدی شي او نړیوال په دې فکر کې دي چې دا ډول یو کوچنی موټر رامنځته کړي. د دې موټر یوه بېلګه باندې کار هم شوی، خو اختراع کوونکي وایي چې راتلونکي کلونو کې به دا څلور ټایره لرونکي رشقې ته ورته موټر رامنځته کړي. دا موټر چې نښې ته ورته شکل لري، په دې کې دوه کسان ځایږي. دا موټر داسې شکل لري لکه ګرځنده ټال. دا د برېښنا چلونکي موټر ته ورته شکل لري، خو فرق یې دا دی چې دا موټر ډېرې ستونزې حلولی شي. داسې یو موټر خو افغانستان ته ډېر ضروري او اړین دی، ځکه دلته هره ورځ لارې بندې وي. د دې موټر حجم نسبت له نورو موټرو څخه ډېر کم دی او کولی شي چې د کوچنیو کوڅو نه هم حرکت وکړي او کولی شي چې موږ په کوچنیو کوڅو کې له دې موټر څخه استفاده وکړو. په دې موټر کې تاسې په راحتۍ سره سفر کولی شئ او همداشان په هر ډول اقلیم کې ترې استفاده کولی شئ. خو لا تر اوسه د دې موټر طرحه وړاندې شوې او راتلونکي کې به د دې لپاره زیات کار وشي. اوس هم یوې بلې برخې ته راځو. یوازې دا نه چې کوچنی موټر څخه کار اخیستلی شئ، بلکې چین کې اختراع کوونکي داسې طرحه وړاندې کړې چې هغه موټر کې دوه کسان پرواز کولی شي او سړک څخه 9 متره په لوړوالي باندې حرکت کوي. جالبه ده که نه؟ که تاسو په ویډیو کې وګورئ نو زړه به مو په ټوپونو شي. فکر به وکړئ چې کوچنۍ تیاره رامنځته شوې ده، داسې تیاره چې هم موټر دی او هم تیاره. خوند خو به هغه وخت وکړي کله چې تاسې په لاره کې سخت ګیر پاتې شئ او د موټرونو هرنګونه مو زړونه راشنه کړي او اعصاب مو نارامه شي. خو که تاسو ګرد دایرې ته ورته هوایي موټر ولرئ نو زړه به مو سخت خوښ شي، ځکه چې هغه وخت به تاسې هوایي پرواز وکړئ او خلک به د موټر په کتو سره سخت حیرانه شي. پوهیږئ څومره چې نړۍ پرمختګ کوي په هماغه اندازه ورسره ټکنالوژي هم پرمختګ کوي چې د انسانانو د ژوند اسانتیاوو لپاره یو خاصه زمینه برابره کړې ده. د کوم موټر په اړه چې زه خبرې کوم تاسې په ویډیو کې کتلی شئ. دا ګرد شکل لري چې د دوو کسانو لپاره سیټونه لري او لکه د طیارې په شان پرواز کوي. که کله مو په شیشې لفټ کې پورتني منزل ته پورته شوي یاست نو بیا د دې راتلونکي اختراع شوي آلې په خوند هم پوهیدی شئ. د دې ماشیني آلې بل کمال دا دی چې دا په برق باندې چارجېږي او همداشان ښارونو او رهنما لپاره هم ښه معلومات ورکولی شي. په دې هیله چې ډېر ژر د دې آلې خاوندان شو. درېیمې برخې ته د وهینا په نامه داسې ایربس شرکت دی چې د ټکسي طرحه جوړه کړې ده چې په هوا کې ګرځېدی شي او هم په ځمکه ګرځېدی شي. دا ټکسي کولی شي چې سپرلی په ډېر لنډ وخت کې خپل مقصد ته ورسوي، یعنې د سړک د بندېدو او ګڼې ګوڼې ویره هم نه وي. ما ته یوه پوښتنه پیدا شوه، که دا ډول ټکسیانې ډېرې شي نو په هوا کې به ترافیک له کومه شي؟ که یو بل سره ټکر وکړي؟ ویل شوي چې دغه ټکسیانو لپاره ترافیکي سیستم هم جوړ شوی. بیا نو ښه ده، دغه ډول ټکسیانې که جوړې شي نو د انسانانو په ژوند به ډېره مثبته اغېزه ولري. تګ او راتګ کې به وخت نه ضایع کېږي، کارونه به په چټکۍ سره مخ کېږي او په ذهني لحاظ به هم ښه اوسي. د پرمختللو هېوادونو پوهان تل په دې هڅه کې دي چې د خپلو هېوادوالو د ارامۍ پرمختګ او ترقۍ لپاره کوښښونه او نوښتونه وکړي. ښه ګرانو دوستانو، په پای کې یو ځل بیا هم تاسو ته دا وایم چې که داسې افغانان پیژنئ چې دا ډول اختراعګانې کوي نو موږ ته یې راوپېژنئ تر څو موږ هم هغوی او هم د هغوی اختراعګانې در وپېژنو. نو په پای کې مو په لوی خدای باندې سپارم.